سلام له خورشید تر دې مهاله وروستیو خبرونو ته ښه راغلاست. ټاکنیز شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون د ولسي جرګې د وروستي نوملړ د تعدیل په اړه اوازې رد کړې. دغه بنسټ په یوې اعلامیه کې د ولسي جرګې له وروستي نوملړه د 15 کسانو د لرې کولو په اړه خپله پرېکړه قانوني او وروستۍ بللې او خبرداری ورکړی چې هیڅ بنسټ صلاحیت نه لري څو په دې اړه پرېکړه وکړي. د دغه کمیسیون په باور د ټاکنو ملي بهیر پر وړاندې هر ډول اخلال کوونکی اقدام ټاکنیز تخلف بلل کیږي او عاملین یې د قانون له مخې تر څار لاندې نیول کیږي. د فاریاب بلچراغ ولسوالۍ پرته له نښتې تېره شپه د طالبانو له لوري ونیول شوه. په دغه ولایت کې امنیتي سرچینې وایي په دې لړ کې څه باندې 50 دولتي سرتیري هم د طالبانو له لوري نیول شوي دي. د دې سره سم د دغه ولایت د قیصار ولسوالۍ د چهلګزۍ بازار هم د طالبانو له لوري سقوط شوی دی. ولسمشر غني د ازادۍ څلي ته د ګلانو د ګېډیو پرېښودو سره د خپلواکۍ له ورځې څخه درناوی وکړ. ښاغلي غني دغه مراسم نن سهار د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د دولتي چارواکو او د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو په شتون کې پر ځای کړل. ټاکل شوې دغه ورځ نن د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شي. له دې سره سم نن سهار د ننګرهار ولایتي چارواکو د غازي امان الله خان پر مزار د ګلو ګېډۍ پرېښودو سره د خپلواکۍ ورځ ولمانځله. غازي امان الله خان د هیواد د خپلواکۍ له ګټلو وروسته افغان ولس ته په وینا کې پر ښوونې او روزنې ډېر ټینګار کړی و. د ویل چې له نن څخه 9 کاله مخکې افغان ولس د غازي امان الله خان په مشرۍ له لویې برټانیې څخه خپله خپلواکي ترلاسه کړې ده. او ولسمشر غني وایي د نوي اوربند لپاره کاري او عملي پلان په جوړېدو دی. ښاغلي غني تېر ماښام د هیواد د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې ښځو او ځوانانو له یو شمېر اساسو سره په کتنه کې وویل له هغو مشورو څخه په استفادې چې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره شوي د لوی اختر په ورځو کې نوي اوربند لپاره کار روان دی. افغان حکومت په پام کې لري څو په لوی اختر کې یو ځل بیا له افغان طالبان سره اوربند اعلان کړي، خو دا چې طالبان به ورته عمل وکړي او که نه تر اوسه روښانه نه ده. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.